وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې په اذان کې د حي الصلاة کې ښي خواته مخ ګرځول، حي الفلاح چپې خواته مخ ګرځول، نو دا خو سنت طریقه ده، دا خو طریقه د اذان ده. اوس سپیکر کې چې اذان کوي آیا هم دغه طریقه ده چې ښي خوا او چپې خواته به مخ ګرځئ؟ او که لوډ سپیکر کې چې اذان کوي بیا ضرورت نشته. او دارنګه په غوږو کې ګوتې نیول خو دې لپاره دي چې اواز پورته سي، اواز غټ سي. اوس سپیکر کې چې اذان کوي نو آیا هم به دا غوږو کې ګوتې نیول طریقه شته که نشته؟ ملګری دې وضاحت غوښتی دی. نو دې مسئلې جواب داسې ده چې اذان کې ښي خواته چپې خواته مخ ګرځول، حي الصلاة کې دارنګه حي الفلاح. نو دا که لوډ سپیکر کې اذان کوي او که بغیر له سپیکره یي، دواړو صورتو کې سنت طریقه دا ده چې مخ واړوئ ښي خواته چپې خواته. په سپیکر کې هم دغه حکم ده، که لوډ سپیکر کې اذان کوي هم دغه مسله دغه حکم ده. او دارنګه دا غوږو کې ګوتې نیول دا مستحب دي، کم شرط نه دي. نو که بغیر لوډ سپیکر اذان کوي هم دغه طریقه مستحب ده، او که په لوډ سپیکر کې اذان کوي مستحب طریقه دا ده چې غوږو کې ګوتې ونیسي. دواړو کې مستحب طریقه دا ده. او دا مخ ګرځول هم ملګري شرط ورته ویلي دي، مسله دا ده دا شرط نه ده، بلکې هغه هم سنت ده. خو دې کې فقها بیا فرمایي که چا بغیر له قبلې بلې خوا ته اذان کړی اوس اعاده یې واجب ده که مستحب ده، دواړه قوله شته. بهرحال نو دې مسلې وضاحت المسائل مهمه فيما ابتلت بالعامه، هغه کې دا صورت چې غوږو کې ګوتې نیول او چې اذان کوي دا که سپیکر کې کوي هم دغسې طریقه ده. نو دا حضرت وضاحت کړی دا مفتي صاحب چې بعض خلک دا وایي چې لوډ سپیکر کې ضرورت نشته. نو دا حضرت فرمایي دا صحیح خبره نه ده، بلکې دا په تواتر سره دا طریقه را روانه ده. لہذا په لوډ سپیکر کې چې اذان کوي هم په غوږو کې ګوتې نیول مستحب دي. 40 صفحه څلورم جلد المسائل مهمه فيما ابتلت بالهامه کې داسې وضاحت کی. او دارنګه مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه احسن فتاوا دویم جلد 284 صفحه کې حضرت فرمایي چې لوډ سپیکر کې په غوږو کې ګوتې نیول چې اذان کې دا بهتره طریقه ده. او دارنګه مفتی صاحب صفحه 293 کې بیا دا فرمایي چې لوډ سپیکر کې په اذان کې هم ښي خواته چپ خواته دا التفات چې ده دا تحویل چې ده دا سنت ده. دویم جلد 293 صفحه. وبالله التوفیق.